اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مخکې زه د کرونا باره کې زه تاسو سره مخاطب وم او اوس دا نننی ټاپک چې زما دی نو دا لږ د هغې نه مختلف دی. لکه دا خلک صدقه کوي، خلک خیراتونه کوي، خلک زکات ورکوي. د هغې باره کې زه یو څو خبرې کول غواړم. موږ دومره نه پوهېږو، په دې به عالمان پوهېږي، مفتیان به پوهېږي، خو به هر حال لکه څومره چې زه لکه پوهېږم زه به هغه حده پورې تاسو ته وینا کومه. زه اکثر په دې سوشل میډیا باندې ملک الکترانکس میډیا باندې پرنټ میډیا باندې دا ګورم را ګورم دا د خلکو دا تصویرونه چې یو سړی مطلب دی چاله څه زکات ورکوي، چاله څه خیرات ورکوي، نو هغه مطلب دی خپل موبایل راغشتي، کیمره یې راغشتي او بس هغه بل ته وي شابه شابه زه دا پیسې ورکوم او ته مطلب دی دا کیمره وچلوه یا دا موبایل باندې ریکارډینګ وکړه. نو زه دا وایم چې دا خیرات چې کوم دی، زکات چې کوم دی، نو دا خلک پټ کوي. لکه لاړ شه او هغه سړي ته ور ووایه ټک 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 سړی به بهر روځي، یو طرف ته بوځه او پټ ورته څه چې د وسه دا ضروري نه ده چې ته لکونه ورکوې، زرګونه ورکوې، سلګونه ورکوې. خدای دې وکړي چې 15 روپۍ دي، 10 دي، 20 دي، 30 دي، 40 دي او هغه ته به دوی چې وروره زه یو خبره تا ته کوم، هغه تا ته ګوري ځکه چې هغه ته هغه شرمې چې ته هغه مطلب ته پرنټ میډیا باندې راولې، په سوشل میډیا راولې او ته مطلب دی په دا ټلویزیون یې ښکاره کړې چې راشه وروره دلته خو ما خیرات ورکو. نو دا ډېره سخته زه به وایم چې ګناه ده، مکمل ګناه ده، ځکه چې د بل شرمول، د بل بېعزتي کول دا ګناه کې راځي. نو زما خوږ وروره یو طرف ته به کې پټ به ورته وایي چې زما او ستا درمیان صرف او صرف یو الله دی او دا د الله د رضا دپاره دی. ما ته پته ده تا ته ضرورت نشته، داسې مو ورته پټ ووایه. خو خیر زه د خپل د زړه د تسلۍ دپاره چې زما لږه تسلي وشي، زه بس الله مې ډېر خوښ دی او زه وایم چې الله رانه راضي. نو خلک چاله چې څه خیرات ورکوي نو هغه یې پټ ورکوي. نو پټ کې مطلب دی ته الله ته ځان ښه کې او که نه ته انسانانو ته ځان ښه کې. نو لږه مهرباني وکړئ، لږه مهرباني وکړئ. زما په دې خبرو باندې تاسو خفه نه شئ، خو بهرحال زما خپل ضمیر زما ضمیر خو یې نه مني. کم از کم موږ هم کوو، موږ خپله غریبانان یو، خو قسم د وسه کېږي لاړ شمه قسم درته خورم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه ایمان سره دا خبره کوم چې ما که چا سره څه ښه کړي یا څه 2 پیسې مې چاله ورکړي نو زه قسم درته خورم چې زما کور ولا زما بچي مانه نه دي خبر، زما ښځه مانه نه ده خبر، زما نه مطلب دی لکه خپل خپلوان مانه دي خبر که چې ما بل سره زه غریب سړی زه به چا سره څه وکړم. خو بهرحال قسم کړي لکه روپۍ 10 15 شل نو هغه به ګورئ ما پټي کړي. نو مهرباني وکړئ داسې کار مه کوئ چې هغه سړی به سفید پوش به وي، هغه به داسې سفید پوش وي چې هغه غریب چاته ویلی خو نه شي ویلی. هغه په دې ښار کې، په دې بازار کې، په دې ماله کوڅه کې اوړي راوړي او په دې سوچ کې چې خدای زه به څه کوم، رب العالمین دا به څه کېږي، زما خو صرف سپینه جامه ده. نو هغه د سپینې جامې د خاطره نه چاته ودرېدی شي، به صرف دا سترګې کله یو خواړئ کله بل خواړئ. نو لږه مهرباني دا وکړئ چې تاسو یې مه شرموئ، شرموئ یې زما مطلب دا دی چې د هغه عزت وساتئ. بس که خیرات ورکوي، که صدقه ورکوي، که هر څه ورکوئ پټې ورکوئ او اړه کې دا ووایئ چې یا الله زه صرف او صرف یا الله زه ستا دپاره دا کوم، بس ختم فینش. او زه دې مالدارو ته ویم هم دا لکه ظاهره خبره ډېر خلک به لکه مال خلک جمع کوي، خو دومره ته ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې تیره کا چې دا ارڅه پاتې دي دا صرف او صرف الله ته پاتې دي. که ته وایې چې زه مزمزاره وګورئ جي دومره دولت یې را سره دی چندمه، نو دا دولت هغه چې کم فقیر له ته ورکوي دا الله دا ستا دولت هغه فقیر له م ورکولی شي، خو هغه امتحان لي بنده نه چې زما دا بنده څه کوي. نو زما خو ګورونو زما ذهن کې یو آیډیا ده، زما زه د خپل ذهن خبره کوم. ګوره ته چې چېرته اوسېږي که نه لکه علاقه ده که نه په کوم ځای کې چې ته اوسېږي نو تا ته به دا هم پته وي چې دې علاقه کې ملی لکه داسې غریب خلک شته چې هغه د دکاندارانو نه مطلب د قرض والو د شپږو 7 میاشتو په هغه باندې د هغه دکاندار قرض وي، هغه نشي لکه غریب دی که نه.
نو که ته چېرې امداد کول غواړې نو لاړ شه دوکاندار ته ورشه ورته وایه چې یاره د چا قرض دی نو د وس خبره دا دې پورې نه وایم د وس پورې دا استاد چې څه وسم کېږي د هغه په قرض کې جمع کا ډېر زیات ثواب دی د دې نه ښه امداد بل نشته نو دا ځکه زه تاسو ته وایم چې چا سره نیکي کوئ که نه نو داسې نیکي وکئ چې د دې لاس نه دا لاس خبر نشي دې ته مدد وي او په دې الله راضي کېږي دې باندې الله راضي کېږي لکه د بار ملک نه دا خلک پیسې رالیږي اب ظاهره خبره سوشل میډیا ده څوک پې ملی خپل دغه ورکړي چې زه غریب یم یا زه غریب یم زما وس نشته زما واړه بچي دي او ما ته د امداد ضرورت دی که نه نو د امداد ضرورت دی ورته نو هغه ته د بهر نه ملی چا 100 زره راوړېږلی چا 10 زره ده د چا په ذریعه د دې سوشل ورکرز چې دا څومره دي د دې په ذریعه راوړېږلي نو دې کې دا نشته چې دا د پټې کار دی دا د پټې کار نه دی دا ته کیمرې نه یو کیمره نه 10 کیمرې ورته ونیسئ ورته وایي چې وروره دا فلانکي سړي دا پیسې دومره رالیږلي دي دا واله دا پیسې دا ستا پیسې نو دا که په کیمره راشي نو دا جایز دی دا ځکه جایز دي چې هغه سړی اوس هغه سړي ته خو پته نه چې ما خو پیسې دی غریبې زنانه نه دی غریب سړي له لیږلي وي آیا دی سوشل ورکر دا پیسې ورکړي او که نه بله خبره په ګدام کې دی چې هغه سړی به وایي ای وروره زه پیسې در لیږم خو چې ګوره زما د نوم پته ونه لګي چې زما دا پته ونه لګي چې څوک یم ټیک ده دا هم صحیح خبره ده خو ته به هغه ته خیر صحیح او ورته به وایې چې خورې یا زما وروره دا پیسې د بهر ملک نه تاله راغلي دي خو سړي ما ته دا وینا کړې ده چې زما نوم به نه ښې ما به ورته نه ښې او دا پیسې را لګلي دا واله دا دومره پیسې دي ویې شماره او بیا په کیمره کې هم ښیه چې هغه شماري داسې چې یا هم دا پیسې دي نو دې باره کې دا ما زه به دا ونه ویم چې دا تاسو مطلب دی لکه پټې ورشي لاس کې دا واله دا دی نه دا نه دا به ښه دی دا ښه دا کیمرو کې پکار دي چې دا ټوله دنیا وګوري چې د بار نه مطلب دا پیسې راغلي او حقدار ته حق ورسېدو نو زما خوږورونو ما نه خفه نه شئ خو که ستاسو چم ګاونډ کې داسې څوک حقدار وي مطلب دی واړه بچي د هر چا شته دی زموږ خپل بچي موږ هم څه دومره مطلب څه موږ خپل هم غریبان یو خپل هم ډېر غریبان یو خو لږ اړه کې هم رحم شته نو که اړه کې څه رحم وي نو مطلب دی خیر دی ملی روټۍ خو یو ده که نه نو که ته ترې لږه لږه چاله ورکړې هغې باندې به الله خوشحاله شي الله به درنه ډېر خوشحاله شي نو بس دکه خبرې ما کولې چې مهرباني وکړئ او دا ما چې څه خبرې په دې عمل وکړئ او چا سره چې څه نیکي کوئ که نه نیکي کوئ نو پټه وکړئ ښکاره مه کوئ چې خلکو ته ځان وښیئ چې ما دې سړي سره نیکي وکړه بس دومره خواست دی او ډېره مننه وي چې په دې تاسو مننه وکړئ زما دا خبرې د مفتیانو د ملایانو د عالمانو نه دي خو بهرحال ما خپل سوچ باندې دا خبرې وکړې او زه معافي غواړم که ما نه پکې داسې څه غلطي شوې وي یا مې تاسو ته مطلب لکه داسې څه تیزه خبره هم کړې نو بیا مې درنه معافي غواړم ما معاف کړئ